د یو کال پادشاهي. په پخوا زمانو کې په یو ښار باندې د پادشاهي کولو عجیبه دود و. څوک به چې د پادشاهي په توګه انتخاب شو یوازې یو کال به یې د پادشاهي کولو حق درلود. د یو کال پادشاهي په موده کې به یې چې څه زړه غوښتل هغه به یې کول. تر هغې وروسته به یوې لرې پرتې جزیرې ته وړل کېده تر څو پاتې عمر هلته پای ته ورسوي. یو کال د یو پاچا کلنۍ دوره پوره شوه. ښایسته لباس یې ور واغوستو او په یو غټ پیل یې کېنوو. د ښار په بازارونو او کوڅو یې ګرځوو. دا غږ به یې هم ورسره بدرګه کوو چې له پاچا سره د وروستي ځل لپاره مخه ښه وکړئ. دغه اخرنۍ ورځ به د دې ښار په پاچاهانو ډېره د غم، درد او خفګان ورځ وه. پاچا یې د خپل دود له مخې په کښتۍ کې کېنوو تر څو یې هغه لرې پرتې جزیرې ته ورسوي او پاتې عمر هلته پای ته ورسوي. کښتۍ والا پاچا خپل ځای ته ورسوو. بیرته په لاره و چې د یوې ډوبې شوې کښتۍ پاتې شونې یې تر سترګو شوې. دا کښتۍ څو ورځې دمخه ډوبه شوې وه. ګوري چې یو ځوان د هغې کښتۍ په یو لرګي ځان تم کړی. ځوان یې له ډوبېدو وژغورو او له ځان سره یې ښار ته راوستو. د ښار وزیرانو له ځوان څخه وغوښتل چې د دې ښار لپاره یو کال پادشاهي وکړي. ځوان لومړی انکار وکړ خو بیا یې ومنله. خلکو د دې یوې کلنۍ دورې د پایلې په اړه او هم د خپل دود په اړه چې ته به هم لکه نور پادشاهان هغه جزیرې ته وړل کېږي معلومات ورکړل. ځوان د پاچاهي تاج په سر او په تخت کېناست. د څو ورځو په تېرېدو پاچا له وزیرانو څخه وغوښتل چې که ستاسو خوښه وي زه به یو ځل هغه جزیرې ته چې پاچاهان وړل کېږي له نږدې ووینم. پاچا له جزیرې لیدنه وکړه. پاچا ولیدل چې جزیره څومره ځنګلي ده او له وحشت او ویرې ډکه ده او هم یې د پخوانیو پاچاهانو او وحشي ځناورو مړه جسدونه ولیدل چې ځای پر ځای پراته دي. پاچا له ځان سره د خپل راتلونکي په اړه یوه طرحه جوړه کړه. پاچا خپل ښار ته راستون شو. د دې ښار له ډېرو غوښتلو مزدورانو څخه یې یوه ډله جزیرې ته بوتله تر څو د دې جزیرې د پاکولو چارې پر مخ یوسي. مزدوران یې په جزیره کې د ځنګل په ختمولو او د حیواناتو او پاچاهانو د جسدونو په پاکولو وګمارل او هم یې وخت په وخت له دغه کار څخه لیدنه او څارنه کوله. ورځ تر بلې کار په مخ روان و. د یوې میاشتې په تېرېدو ځنګل ختم شو. مړه جسدونه یوړل شول. د دوهمې میاشتې په تېرېدو جزیره په بشپړه توګه پاکه شوه. تر دې وروسته پاچا په ټوله جزیره کې د پارکونو او چمنونو لګولو امر صادر کړ او هم یې د بعضو مرغانو حیواناتو د پالنې توصیه وکړه. د درېیمې میاشتې په شریکېدو مزدورانو ته په جزیره کې د یوه لوی کور جوړولو او د کښتیو لپاره د تمځای هم وویل. د څه وخت په تېرېدو جزیره په یو ډېر ښایسته ځای بدل شو. دا ځکه چې پاچا ډېر ځیرک و. ده په خپل روزمره ژوند کې د لباس، خوراک، څښاک او نورو مصارفو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیست. خپل ډېر مال او دولت به یې د هغې جزیرې د آبادولو لپاره ځانګړی کاوه. د 9 میاشتو په تېرېدو پاچا خپل وزیران را جمع کړل او ویې ویل زه په دې پوهېږم چې 12 میاشتې په تېرېدو به زه چېرته ځم خو زه اوس تیار یم چې هغې جزیرې ته لاړ شم. وزیرانو د خپل دود له مخې د ده غوښتنه رد کړه او ویې ویل پوره 12 میاشتې وروسته به ستا تلل ترسره کېږي. بالاخره 3 میاشتې هم تېرې شوې. کال پوره شو. د پاچا د وړلو وخت راغی. پاچا ته یې ښه ښکلی لباس ور واغوستو او په یو لوی پیل یې کېدوو. د خلکو سره یې د خدای پاماني په توګه په ښار کې ګرځوو. د پاچا حالت تر پخوانیو هغه پاچاهانو ډېر بدل و. پاچا خندل او ډېر خوشحاله معلومېدو. خلکو له پاچا څخه د خوښۍ سبب وپوښت. پاچا ورته داسې وویل هوښیاران وایي کله چې دنیا کې نوی
نوی ماشوم پیدا کیږي نو هغه ژاړي خو خلک ورته خاندي. په دې فاني دنیا کې باید داسې ژوند وشي او داسې عمل ترسره شي چې د مرګ په وخت کې ته وخاندې او نور خلک درته وژاړي. پخواني پاچاهان د خپل واک پر مهال د خپل ځان په خوښیو او خوندونو کې مصروف وو. د خپل ژوند پایله یې هېره کړې وه او زه د خپل راتلونکي په فکر کې وم. ما د یو پلان له مخې هغه وحشي جزیره آباده کړه. یو ډېر ښایسته ځای مې ترې جوړ کړ تر څو پاتې عمر مې هم له پاچاهۍ کم نه وي او هوسا ژوند وکړم. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي دنیا د آخرت لپاره کرونده ده. هر څه د چې کښت کړل هغه به رازرغونیږي او د هغې پایله به په لاس درشي. یقینا د دنیا څو ورځې ژوند ده، په کار نه ده چې دنیا په خوښیو کې په غفلت راڅخه تیر شي. د آخرت لپاره داسې عمل وکړه لکه ته چې سبا مړ کیږې.